बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू द इंडस न्यूज़ नेटवर्क खबरी सर्विस सरा ज़यम हबीबुल्लाह हमदर्द द टोलो नावल द खबरुनो सरटकी द WHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पलीता माहिपाला लखवा द मटे ज़ाकिर खान शहीद अस्पताल दौरा कबल के द दो रुणो पडज़ो वजल के दल सैलाब ज़पलू सिमों के द डेंगी और मलेरिया रंजुनो खुरेदो विरा रामखे तकेदल स्वाद के द LPG गैस पर नरखुनों के खोरा ज़ियातवाले रातलल द बिल्डिंग मटेरियल पर नरखुनों के द ज़ियातवाली लकबला द उलस अंदेखने रापारेदल पर रोज़ाना उजरत कारकुन को दियाड़ मारानू फरियादुना सैलाबी सूरत हाल के सैलाब ज़पलुता द बैतुस्सलाम ट्रस्ट लखवा द लकुनु रुपो रिलीफ वर्कवल आओ द एशिया कप मुहिम सियाले पाड़ा द मटे उलस सरगंदवने देलाव द दे सर द नूरो खबरों तफसील राजू दे वेलंड शांदमे नपस मल्थिया मोवखई नन्नी खबरी सर्विस लपारा मुंगसरा मरस्ता कड़े शेर मोहम्मद खान इदारा बराए सेहत तालीम व तरबियत सेहत अस्पताल शिनबाग कुजदुलशखेला स्वात हीरा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज बागडेरे रोड संबट मटा स्वात खैबर इलेक्ट्रॉनिक्स मोहम्मद खान बाजार दुकान नंबर 48 मटा स्वात HB ग्रुप ऑफ कंपनीज HB कारपेट्स फर्नीचर्स एंड मैट्रेस मिंगवरा रोड तुतके स्वात और खैबर इलेक्ट्रिक स्टोर मोहम्मद खान बाजार मटा स्वात। और उस द खबरों तफसील द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पलीता माहिपाला द डॉक्टरानू द टीम सरा द मटे ज़ाकिर खान शहीद अस्पताल दौरा कड़े और द सैलाब ज़पली उलस द रोहतियाई असांतियाओ पलड़ के द खपलो मरस्तो बावर वरकड़े द मटे ज़ाकिर खान शहीद अस्पताल MS डॉक्टर इकरामुल्लाह खान द पलीता माहिपाला और WHO द याद प्लावी मटे अस्पताल ता रातग یو لویه لاسته راوړنه بللې دا کم وزټ چې وشو زه په خپل پزړه کې ډیر خوشاله یم زمنګ چې کم اډمنسټریشن دی موږ په ډیر زیات خوشاله یو ځکه دا د عوامو د پاره یو اچیومنت دی ورته دا ویل چې موږ له هسپتال اپګریډ کا زمنګ لیبارټری چې د پکار دی چې په دې کې ار یو ټیسټ کیږي سلیریش ګنټي کیږي او چوټي موټي بکینی او د سټانډرډ کیږي چې کم په کراچۍ لاهور کې پس سيزونو مې پکار دی چې هغه د WHO په تعاون سره د مټي په هسپتال کې کیږي ان شاء الله تعالی هغه موږ سره وعده کړی دا او زمنګ دا امید دی چې دا به ډیر زر دغه شي د دین علاوه د بلډ بانک دغه غو کوم په بلډ بانک کې به سره زه هیلپ وکم بیا زمنګ ټولو نه غټ سیس چی لکه مدر چایلډ هیل چی لکه د مور او د ماشوم چې کم صحت ته دا زمنګ د پاره ټولو نو پاغي کې هغه خډیر کار کوي نو پاغي کې سره واده وکړل او چې زه خپل ټیم دوباره تاسو سره بیا راولېګم بیا بس تاسو د هسپتال د انتظامیه سره کینی تاسو چې څه زونه موږ بتاو سره زمنګ چې سوسته موږ براغي نه زیات کو قبل تحصیل کې یو رور بل رور پړزو وجلې او بیا خودکشي کړي تفصیلات ترمخه قبل تحصیل کې آتش کلند اکرام الله خپل رور رفیع الله په ډزو وجلې کله چې د دواړو ورونو ترمنځ معمولی تکرار رامنځته شو او له هغې وروستو یې د خپل ژوند ډیوه په خپله وژلې د دواړو مړو شوو ورونو پلار شیرزاده پولیسو ته ویلي چې په دغه موقع هغه په خپل کور کې موجود و چې د دواړو ورونو په منځ کې لا معمولی تکرار وروستو کشر رور اکرام الله خپل مشرور پړزو واجه او له هغې وروستو یې خپل ځان هم وویشتلو او دواړه ورونه په ټک مړه شول پولیسو د شیرزاده په مدیریت کې ریپورټ درج کړی او پلټنې دوام لري سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي او ملیریا د خورېدو د خطر له کبله ټولې محکمې های الرټ شوي تفصیلاتو تر مخکې محکمه صحت په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي او ملیریا د خورېدو ویره څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د سیلاونو وروستو ویره ده چې ځای په ځای په ولاړو اوبو کې د ډینګي او ملیریا ماشي پیدا کیږي محکمه صحت په دې لړ کې د ضلعي انتظامیې سربیره د نورو 13 محکمونه د ډینګي او ملیریا د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه هم کړې د مټي ذاکر خان شهید اسپتال MS ډاکټر اکرام الله په دې اړه وایي چې د مټي اسپتال د ډینګي او ملیریا د رنځونو
د مخنیوي لپاره پرعزمه دی. ډینګي دی، د ډینګي سره چې دی دویم سیز چې دی نو هغه ملیریا ده او دا دواړه د ماشي نه خورېږي او دا په دغه ولاړو اوبو کې دا کېږي غټېږي. نو د هغې دپاره چې دی چې سیلاب اولنۍ ورځ نه سیلاب نه مخکې نه زموږ چې د دې کم خپل ټیمان دي هغوی لګیا دي دغه اوبو هم دغه کوي سپریګانې پې کوي. لکه موږ علاج ته په تمه نه کښېنو چې دله به دی به بیمارېږي زه به ولې علاج کوم. په کار دی چې د دې دغه مخنیوی وشي. نو موږ په مخنیوي کې هم لګیا یو او د هغې د علاج دپاره شکر الحمدلله د هغې چې خدای پاک دې چاته نه کوي کو پرس که وشي نو د هغې چې کوم سهولت دی هغه د سوات په هر یو هسپتال کې تقریبا موجود دی، یوازې په مټه کې نه خوځخیله کې مدین کې سیدو کې. او نو انشاءالله تعالی الله دې چاته نه کوي. دا زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده، د عوامو د حکومت هم او د هسپتال انتظامیې هم. سوات کې د ایل پی جی ګیس سلنډر نرخ 200 کم 4000 روپو ته رسیدلی او ویره ده چې دغه نرخ لا پر وړاندې لاړ شي. د سیمې ولس د سیزلو ګیس په نرخونو کې یاد زیاتوالی غندلی، ولې بل اړخ ته د ګیس سلنډر ایجنسو غړي وایي چې د سیلاب له کبله د ګیس سلنډر سپلایي متاثره شوي، همدغه وجه ده چې د ګیسونو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی. دکاندارانو زیاته کړی چې تر څو دغه لارې نوي خلاصې شوي د ګیس سلنډر نرخ کمیدو هیڅ امکان په نظر نه راځي. دا دویمه ورځ ته ګیس بیخي شارټ شوی دی. صحابت بازار کې دغه شانتې کته ځو بره ځو دې ګاونډیانو سره هم نشته دی، کار دغه شانتې بند کړی دی د ګیس ته لاسه او دغه ته راپسې کرایانې د مزدور کرایانې خرچې د دوکان هر سره پسې چړاو دي او یو ځای کې هم ګیس نه میلاوي. که چې میلاوي کړي نو په 4000 روپۍ باندې په دې باندې سلنډر دی او هغه هم ډېر په مشکله باندې خلک ورکوي. نو څه پته نه دی که چې دې کسانو ځان سیټ ټاکلي دي دغه وجې د لاس دي سیلابونو د لاسه دی کړه هسې کتې نه شارټ دی دې اوس موږ ته علم نشته. یاره جي د ګیس باره کې خو زموږ دا دغه دی چې یو خو ورځ پر ورځ مهنګایي هم زیاته ده او د ګیس تکلیف هم موږ ته زیات دی او دا حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې دې زر ته څه لاسنیوی وشي. صحیح ده جي چې د ګیس دغه دې بحال شي او بله خبره تکلیف عوامو ته ډېر زیات دی او زموږ خو الریډي اوس ټول کار په ګیس باندې روان دی. د ګیس تکلیف یو خو دا د ګیسونه هم ګران شول، سلنډر یې ګرانې دي. مخکې چې کوم سلنډر موږ راوړو 1400-1500 کې به راوړو، د هغې نه اوس چې کوم د ګیسونو ریټ دی نو 3400-3300 کې موږ یو سلنډر راوړو نو په دې کې زموږ خرچې نه برداشت کېږي. سیلاب د وجې چې دا پلونه او دا لارې مارې بندې دي د هغې د وجې دا ګیس چې دی نو شارټیج طرف ته تللی دی او کم کمپنیانې چې دی هغو له بوزرې دا ګیس نه راځي نو د هغې د وجې په مارکیټ کې ډېر غټ شارټیج دی. خلکو ته دکاندارانو ته کم زمونږ کسټمر چې دی هغو ته ډېر زیات تکلیف او مسله ده. د امروزه سیزونو په نرخونو کې د زیاتوالي وروستو د ودانۍ سامانونو یا بلډینګ مټیریل په نرخونو کې هم خورا زیاتوالی راغلی چې له کبله یې نوي ودانۍ کوونکي د ستونزو سره مخ شوي. بل اړخ ته د بلډینګ مټیریل دکانداران وایي چې د نورو سیزونو د ګرانېدو سره سم د بلډینګ مټیریلز نرخونه هم پورته ختلي چې له امله یې نه یوازې ودانۍ کوونکي بلکې دکانداران هم سخت زیانمن شوي دي. اوس خو ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې سیخ چې دی هغه مخکې په 3000-4000 روپۍ سیخ من و، اوس چې دی نو 11000 په 12000 روپۍ د سیخ من دی. داسې د سیمټو بورۍ چې وه هغه به په 300-350 روپۍ میلاوېده، اوس هغه په 1000-1200 روپۍ سیمټو بورۍ میلاوېږي. داسې د سره باجري شوه دغه شو نور میټیریل شو هغه ډېر زیات ګران شو دي. مخکې به کم آبادي به چې وه نو هغه به چې په 1 لاک یا په 2 لاک روپۍ کېده نو اوس هغه آبادي چې ده نو په هغې باندې صرف په 1 لاک یا په 2 لاک روپۍ باندې صرف سیخ کېږي او سیمټ جدا په 1 لاک 2 لاک روپۍ کېږي. نو لکه آبادي چې ده نو ډېره زیاته ګرانه شوې ده. کار حکومت په خپل وخت کې دغه وراني کړي دي لکه ګراني هر وخت کې راغلې ده لکه بیا دوی پکې ښه زیاتی وکړو لکه اول کې د هغې نه ډالر په بره تللی د هغې سره هغه هم شی په بره شو، پېټرول هم مصنوعات هم په بره شو. نو د دې لپاره دوی سره څه مستقل څه پالیسي څه طریقه کار نشته چې د هغې د وجې نه په دې بلډینګ مټیریل او په هر شي باندې اثر وغورځېد که نه. ټیکهدارانو خپل کارونه ودرول د دې ګرانۍ د وجې نه چې ځکه چې د هغو تر اوس پروګرام نشته شي نو له تاوان کې ډېر زیات او دا خبره د دغه وجې نه ګډه وډه ده. کاروبارونه تقریبا ولاړ دي که چېرته دا ریټونه ښه نه شو نو لکه دا شی به ډېر وران طرف ته. نو کاروباریانو ته خو دا مسله چې روپۍ مخکې به په لاک روپۍ کار کېده اوس په 2 لکه کېږي هغه شی دی. نو هغه پیسې پیدا کېږي نه نو کله د یو نه رالي کله د بل نه رالي چې کله یو ټیم پې پوره کېږي بل دې ته غواړي
دا د دغه وجې نه که اوس په دې بلډینګ مټیریل په دې شي کې کمی راشي او ګزاره وشي نو کیدای شي چې کاروبار هم ښه شي او لکه مطلب دغه هم شي دکانداران هم ښه شي. په روزانه اجرت کارکونکو دیاړمارانو له موجوده حکومت څخه غوښتلي چې د امروزه استعمال سیزونو په نرخونو کې کمی راولي ولې چې دوی نشي کولی چې په 700 روپۍ دیاړۍ کې خپل ضرورتونه ترسره کړي. راځي چې په روزانه اجرت کارکونکو دغه فریادونه واورو. زمونږ 800 روپۍ دیاړۍ ده په هغې باندې هېڅ ګزاره نه کېږي. مونږ چې کور ته ځو نو دغه روپۍ زمونږ نه غونډې په لاره لګېدلې او نه پې اوړه کېږي او نه پې دغه کېږي دا بل څه شی پې کېږي. مهنګایي نه ډېر پریشاني ده او دغه هېڅ څه پې هم نه کېږي په دې 800 روپۍ باندې. تاسو ته خو پته ده که نه؟ نن سبا خو دیاړۍ 200 روپۍ ده په 200 روپۍ باندې هېڅ هم نه کېږي او ډاکټر ته چې لاړ شي نو ډاکټر تقریبا 1000 روپۍ فیس دی او د غوړو چې نو تقریبا 250 روپۍ کیلو دی او داسې چې اوړه چې دی نو په 2000 روپۍ باندې دغه ده نو په هغې باندې هېڅ هم نه کېږي. بیا موږ قرض روالو دغه روالو نو هغه بوج دغه شي دی وجې نه په محلې کې جنګونه هم شروع شي کورونو کې جنګونه وي. دې مهنګایي نه موږ ډېر سخت پریشان راغلي یو او که مهنګایي دغه شوه ګزاره وکړه حکومت زموږ سره نو دې دیاړۍ باندې به بیا کار کېږي. جی موږ ته دا پریشاني ده چې دیاړۍ چې کمه ده په دې دغه باندې ډېره زیاته کمه ده. اوړه ګران دي غوړي ګران دي بل چې د بجلی بیل راشي او سړی هغه پیسو ته وګوري د بجلی بیل ته وګوري د کور کرایانو ته وګوري نو دې باندې هغه پوره کول ډېر زیات ګرانه خبره ده. په اوسني سیلابي صورتحال کې بیت السلام ټرست د لکونو روپو سامانونه سیلاب ځپلو کورنیو ته ورکړي او لا دغه لړۍ دوام لري. یاد څرګندونې د بیت السلام ټرست سوات مسؤل خاص مفتی هدایت الله کړي او زیاته کړې ده چې دوی سیلاب ځپلي ولس ته د ضروري سامانونو او خوراکي توکیو سربیره د نقد روپو پیکیجونه هم ورکړي دي. نو سوات کې تقریبا 7-8 ټرک چې دی موږ صرف د بحرین پورې تقسیم کړو. په دې کې مانډلډاګه پورې علاقه ده لالکو پورې علاقه شوه بیا زموږ د اشاړې شو نو صرف موږ بحرین پورې تللیو. د بحرین نه مخکې نن زه وستلی وم کالام ته چونکې لارې بندې دي نو د آرمي والو سره هلیکاپټر کې تللی وم د هغه ځای موږ جایزه واخیسته او انشاءالله هغوی علماو سره موږ میټینګ وکړو نو چې 2-3 ورځې بعد څنګه هم روډ کولاو شي نو د کالام اتروړه پورې به دا ټول علاقه موږ کلیر کوو. په دې کې موږ ته 50 ټرکه لګي او که 100 ټرکه لګي انشاءالله هغه به ټول کالام او دې متاثرون ته به موږ راشن رسو انشاءالله. الحمدلله مانډلډاګ پورې موږ رسېدلي یو هلته موږ راشن تقسیم کړلی خیمې یو تقسیم کړلي بیا د لالکو پورې موږ تللي هلته موږ خیمې نقدي تقسیم کړله او د بحرین دا علاقه موږ کلیر کړله. د ایشیا کپ په یوه مهمه سیالۍ کې تېره شپه پاکستان د افغانستان کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړې او پایلوبې ته رسېدلي. د یادې سیالۍ په اړه د سوات ولس د پاکستان په بریا د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د نسیم شاه د پرله پسې 2 شپږیزو وهلو ستاینه یې هم کړې ده. خو دا میچونه ما نه دي کتلي د ایشیا ده خو دا مې خصوصي وکت ځکه چې دواړه پښتانه دغه د مسلمانانو او په کار ده چې مزه د خلک والي دومره دغه ته ضرورت نشته. ښکلی میچ شو ډېر زبردست جنګ خو په یوه لوبه کې نه دی په کار دا خو یو مزه ده څه ضرورت دی دغه ته بیا د خو خیر موږ دواړه مسلمانان ملکونه یو نه ده په کار چې جنګ پکې وشي. میچ خو ډېر ښکلی شوی دی د پاکستان ټیم موږ خو یې که چېرته پاکستان وبیلي خو پاکستان ګټلې ده او نسیم شاه چې دی هغه ډېر اخر کې ښکلې چکې ووالې. میچ خو ډېر ښکلی میچ شی او ډېر ښایسته میچ شی سنسني خیز میچ شی خو دغه و چې د په اخره کې ده لږ د تکرار مکرار پکې وشو نو دغې لګوټې د میچ دغه خراب کو که نه نور خو ماشاءالله ډېره ښکلې لوبه شو. پاکستان میچ او خلک ډېر زیات خوشحاله او ډېر په شوق سره ګوري او بلکې خپل ټیم دپاره چې کوم هغو کمې منډې ترړې وي کوم زیونې ته ځي نو آیا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان د ټیم سره پاکستانیان ډېر زیات مینه ساتي نو دا خو زموږ دپاره د فخر خبره ده او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې لاډیان داسې یو میچ وګټي نو دا خو د ناممکنه میچ و چې هغه وګټو نو دې لپاره پاکستانیان ټول په دې خوشحال دي او فخر کوي. دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د الله په امان.